السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. इंशाअल्लाह नन सूरह आराफ आयत नंबर 201 यानी 201 बवायु. अल्लाह ताला दी वैना حق ادا کولو توفیق راکړي. الله دې موږ تاسو ټول په دې قرآن کریم باندې پوه کړي او الله تعالی دې عمل کولو توفیق هم راکړي. آمین ثم آمین. دې نه وروستني یو دو آیتونو کې الله تعالی د داعی صفتونه ښودلي دي چې د الله طرف ته دعوت ورکوونکی به څنګه وي. هغه به معافي کوونکی به وي، د نیک کار حکم ورکوونکی به وي، جاهلانو سره به خپل وخت نه ضایع کوي او شیطان چې وسوسه واچوي نو الله تعالی سره به د الله تعالی په ذریعه سره به شیطان نه پناه غواړي. اوس په دې وروستني آیت کې په 201 نمبر آیت کې الله تعالی یو بله طریقه د دې متقیانو ښودلې ده چې دا خلک داسې چل کوي. وسوسه خو اچوي شیطان، نیکانو ته ماچوي، بدانو ته ماچوي. نو چې کم خلک متقیان وي، نیکان وي، هغوی څنګه کار کوي او کم چې بدان وي هغو څنګه کوي. د بدانو خبره به سوار راځي انشاءالله آیات کې. نن تاسو دا د نیکانو واورئ. الله فرمایي ان بشکا الذین هغه کسان چا چې اتقوا تقوا اختیار کړه، الله نه ویریدل، د الله تعالی د یری خپل اعمال کوي، ګناهونو نه ځان ساتي د الله د یری نه. نو اذا کله مسهم چې ورسیږي دوی ته طائف وسوسه. طائف د طیف ګرځېدو تم وایي، وسوسې تم وایي او هغه تم وایي دا د شیطان طرف نه تصوراتو تم وایي، ډراوني خوبونو تم وایي. خو چې مخکې شیطان سره وتړئ بیا تاسو په دې باندې پوهیږئ، ځکه چې طائف من الشیطان د شیطان طرف نه. نو که وسوسه معنی شي نو که شیطان وسوسه واچوي، که شیطان تصور واچوي، که شیطان خوب کې راشي، که شیطان درو خبره جوړه کی او غیره. یعنی کم خلق چې د الله نه یریږي کله هم چې دی ته شیطان څه وسوسه، څه د خوب یره یا څه تصور یا غلطه خبره یا په غصې باندې وبارول یا په کنځلو باندې وبارول دا خبره ور واچوي، تذکرو نو دوی بیا په دې وخت کې رایات کی، هوښیار شي، راپوی شي، د الله احکامات ورته رایات شي چې ما ته خو الله ویلیو چې ته به غصه نه کوي، دا خو د شیطان وسوسه ده، دا یره خو ما ته شیطان زړه کې اچولې ده، دا خوب خو د شیطان طرف نه و، دا وسوسه خو د شیطان طرف نه وه، ما ولې د شیطان خبره ومنله. نو فاذا هم نو بس بیا ناڅاپه دوی مبصرون لیدونکي شي، یعنی خپل د غلطي ته توجه شي، بیا الله نه معافي وغواړي او شیطان نه پناه وغواړي په الله سره چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. مطلب دا دی چې شیطان به وسوسه خامخا اچوي. بیا دغه مختلفې طریقې دي، هغه د هر چا کمزوري باندې پوهې دی چې انسان کم ځای نه ډېر زیات خرابېږي. ځنه خلک د مالی کمزوري ته نشي ټینګېدی، ځنه خلک جسماني کمزوري ته نشي ټینګېدی، ځنه خلک خوبونو کې ویری، ځنه خلک وسوسې بچو طرف نه، نور داسې شل زر مشکلات دي انسان سره الله تعالی امتحانن تړلی دي د امتحان دپاره چې دا انسان اوس په ما اعتماد کوي که دا د شیطان نه یریږي. خو چې کم خلک تقوادار دي او کم خلک الله نه یریدونکي دي، خپله زندګي د الله د یرې په بنیاد باندې تیروي، ګناه نه ځان بچ کوي د الله د یرې نه، نو چې کله شیطان داسې قسمه ته وسوسه ور واچوي، یره ور واچوي، خوب ورته ورونی یا داسې بل څه خبره، نو فوراً دی الله طرف ته متوجه شي چې یا الله زه خو ستا بنده یم او ته زما یې، حسبنا الله و نعم الوکیل، موږ دپاره خو الله کافي دی، هغه کارساز دی، الله زموږ ملګری دی، دا خو د الله ازمایش دی. بیا الله تعالی په قرآن کریم کې د انبیاء کرامو واقعات بیان کړي دي. ایوب علیه السلام بیماریانې وګورئ، د یونس علیه السلام د مایي کې پاتې کېدل وګورئ، د یوسف علیه السلام جیلونه وګورئ، همدغه رنګې د پیغمبرانو عجیبه تکلیفونه، سختیانې، او الله ټولو ته حالان کې پیغمبران وو که نه، ګنهګار خو نه وو، ازمایښونه وو، د هغوی صبر او بیا د الله تعالی طرف نه بدلې. الله دې دا صفتونه په مونږ کې پیدا وکړي، الله دې سختو ازمایښونو کې مونږ نه راولي. مونږ خو ایمانا ډېر کمزوري یو، مونږ خو د سختو ازمایښونو ته ټینګې نه یو.
الله شیطان او نفس نه موږ بچ کا الله تعالی آمین. ان الذين بشکا کسان اتقوا چې تقوا اختیار کی او یریږي د الله نه د الله د یری ګناه پریدي اذا کله چې مسهم ورسیږي دوی ته طائف وسوسه من الشیطان د شیطان طرف نه تذکرون ریات کی او خيار شي یا ځان را پوي کی خپل الله هغه حکم ریات کی فاذا هم نو بیا نصاب دوی مبصرون بصیرت ولا اني لیدون کی شي بیا احساس ورته وشي د خپل غلطیانو.